Assalamu alaikum, zo Fawad Bacha. Previously, the partner मतलब دا چې انشې نو او بای د وی ما غنه کټ وکړو ځکه چې هغه د هډفون چې مایکروفون چې دی سم هاو هغه میوت تلو نو خدای ما د پته ولګی با ډایرکټ یاره شی میوت شي دا غي د لاس بیا ما سټاپ ډایرکټ واغستم نو اوس په منګ لاړ شو منګ وو په authentication کې او په authentication کې بیا منګ وو په something you know باندې منګ ته لاړو کنه دا غینه بعد اوس منګ لاړ شو دن دلته او که خیال وکړو ما لپس تاس ایکسپایریشن ډیټ باندې خبره وکړه چې پاسورډ لپاره ایکسپایریشن ډیټ چې ډیر ضروری پاسورډ پالیسی ریوز پالیسی چې دا هغه نه پکار مطلب پکاري چې کله هم یو کس سوتو یاره دوباره د سیم پاسورډ استعمالي نو هغه منګ 20 ته یا 10 ته راولو مطلب دا چې 10 پاسورډ به جدا جدا استعمالي چې کله 10 پاسورډ ته ورسېدي نو چې بیا ته واپس راځي غي زوړ پاسورډ چې دا کم یوز کړی نو هغه اکثر پای کې ډیټا مونږ چې هر 90 ډیز ته پاسورډ ریسیټ کې او چې 10 ته وکي نو هغه ډیر شی بعد یو 2-3 کال بعد راځي بیا هم نو دې شي خي اکثر خلک توجه مکمنه نه تللی دا غیر لپاره دا خي تاسو بیا دلته ما ویلو ګوره چې common and less secure password often contain ګوره باقي کې دغه چې دی زموږ سره دلته راځي د pet name شو child name شو member شو یا significant other چې کوم یا anniversary date شو birth date شو او کله اکثر به خلک پاسورډ عام استعمالي دا ورډ نه پاسورډ په دې کې ځینې خلک دی هغه استعمالي ګور هغه او کې کیپټل پی کی او یا بیا ایډریټ چې دی هغه ا په استعمالي کې استعمال کې د ډالر ساين چې دی اس اس په استعمال کې او دبليو به استعمال کې بیا به کې 0 کې او ار کې او ډي کیپټل کې لنه کې خو اسی دا یو اویلیبل پاسورډ له انلاین دا مکوې سي دا ځکه چې دا پاسورډ تاسو بیا اٹیکرز ته already پته نو اٹیکر چې دی هغه ته already ډکشنری دا هغه باقاعده برابرۍ was got a key stretching adding 1 to 2 seconds to password verification when attacker is brute force using and okay key stretching هغه ته ویل کیږي چې د پاسورډ د verification لپاره 1 یا 2 seconds استعمال کی په دې ټیکنالوژي کې د نه کلام هغه if an attacker is using brute force a password will need million of tries it will okay feasible okay کله چې وته یو منټ او extra 1 second یا 2 seconds د هر یو پاسورډ د verification steps چې کمی کنه هغه جدا سټیپونه هغه ته ورواچي نه brute force نه ته بیا ډیر زیات ګران کاری چې هغه پاسورډ لوګاسي ها نو دا زموږ سره اوس ګوره زموږ سره راځي د پاسورډ کې اټیکس خو دا پاسورډ نه خو کلیپینګ نه ول او زموږ سره پاسورډ کې چې دی اټیکس دی پاسورډ باندې اټیکس نمونه دی او زموږ سره چې دی یو هغه brute force دی brute force څه دی brute force چې کوم دی brute force چې دی هغه یو قسم ټیکنالوژي ده یو ټولز راخشي چې هغه کی سپیس چې په پاسورډ کې د نه هغه ګوري او یا د سينوري پلین ټیکس کم پاسورډ چې دا غیره لپاره خبره غیره ډکشنری ټایپ وسره د اکثر موستلی نن سبا brute force چې دی هغه ته ډکشنری اټیک سره یوز کړي دی کمباین کړي دی خو اصل کې وس CSP په دې بوک کې د ما خل د جدا جدا دي خو نوی چې کمیډي هغه ټول کمباین کړی دی هایبرید کړی دی موستلی نو هغه ډکشنری یا د brute force په سکند کې دومره سیوا پاسورډ استعمالي چې تا نشم ویلای خو هغه دومره سکندونو په حساب یې کنه دا لپاسې چې وسوي غوړې authentication د 1 یا 2 سټپ وته ورولې نو هغه کې بیا دا کاری چې هغه پاسورډ چې نه دومره په تیزی باندې په یو سکند کې 100 میلیون پاسورډ اکثر وګوري کنه په کمزې کې چې اوسه پراته یا کی سپیس ولا چې کینه هغه په تر باندې پاسورډ چې هغه ډیکریپټ شي خو د دې لپاره کم خکاری چې پاسورډ لپاره لیمټ نمبر اف رانګ لاګینز وي مطلب هر 3 پاسورډ ته غلط وکړه اکاونټ لاک شي نه بیا خې ځکه چې brute force بیا نه کیږي زموږ سره بیا راځي ډکشنری اٹیک لیمټ نمبر اف رانګ لاګینز do not allow dictionary words in passwords based on free arranged listing often words often succeed because people choose short passwords in order دا dictionary چې دا هغه یو دی چې را نن سبا شي available دي دا یو پاسورډ کله کوس فواد باچا چې فار ایگزامپل دا فواد باچا پاسورډ له یا د سينور پټس سو یا د سينور ته سرچ کړئ یا پټسي یا بيجو یا ډاګ یا د سينور سي یا سیګنیفیکنټ دا غو نمونه یا ټول دغه ورسونه ناغي یو قسم ډکشنری ونه کې راخ کړی هغه ډکشنری چې دا هغه د قشنت د brute force په ترو باندې استعمالېږي اٹیک چې کوي هغه بیا ګور یا پاسورډ پاګه کې صحیح دی او کنيشتي ګیس کې ونه کې هغه پاسورډ دلته خو باغې باندې لګي نو دا قشنت دغه لپاره لیمټ نمبر اف رانګ لاګین شي دي نو هغه هم پکاري ځکه چې هغه
هغه اوس دا ادمه کمپلیکس کې راځي کنه چې اوس ډیفند چې کومه ټیکنالوژي هغه یوز کړی د اټیکرز خو په اصل کې دا رانګ نمبرز چې تاسو اپلای کوي نو کله چې درې پیری یو رانګ پاسورډ څوک انټر کړي هغه اکاونټ لاک شي خو اکثر په ډکشنری په دې کې موستلی پاسورډ چې هغه اویلیبل کیږي څومره پورې تاسو ګران پاسورډ نه کې خو دی بیا دا غیر نه بعد زمونږ سره راځي رینبو ټیبل اٹیک رینبو ټیبل اٹیک چې دی هغه ځانه د لپاس جمالي کړي لیمټ نمبر اف رانګز لاګینز پوه شوې دا موږ خامخا موږ له پکار دي چې یار دا ټول پاسورډ لپاره چې درې پیرونه څوک غلطۍ نه هغه دریم پیر باندې پاسورډ غلط شي بس اکاونټ لاک دا پکار سالز چې کوم دی هیشز دا هغې نه بعد زموږ سره نمبر یې هغه ته ایډ کوي اوس ګوره فري میډ لیسټ اف میچنګ پاسورډ چې کوم دی د هغې هیشز دي ګوره پاسورډ چې دی کله په کمپیوټر کې پاسورډ وکړو هغه هیشز موستلی جنریټ کوي هغه هیشز چې دی هغه سیسټم سیو کوي موستلی پاسورډ نو مخکې پاسورډ پلین ټیکسټ کې سیو کول خو نوې ټیکنالوژي د نه بدی کې هیشز دي دا رینبو ټیبل چې کوم دی بدی کې خبا قاعده سایبر ټیکسټ چې کوم دی هغه سایبر ټیکسټ مطلب دا کوم چې هیشز میشز دي دا ټول پلین ټیکس او سایبر ټیکس دا ټول راغون کړي دي هغه ته ورچولې دي او هغه پر سیکنډ زما په خیال چې دینو هغه د یو لاک پورې دا خل میچینګ کولای شي او کسي نو دا خو کمپیوټر یې کنه خو کمپیوټر په تر باندې او راول جو ار سي زر لغشي نو خو انسان نه بس ناسي وتا بیا دا غنه بعد زمون سره راځي کی لاګینګ څه ته وایي کی لاګینګ چې دی دا دوه قسمه کې راځي یو زمونږ سره راځي سافټویر بل زمونږ سره راځي هارډویر لا سافټویر د مخکې لاړ شو سافټویر کې دا چې کمپیوټر موږ انفارمیشن څه ته وایي سافټویر موږ انسټال کو په کمپیوټر کې هغه کمپیوټر چې کم دی هغه کیبورډ نه سو کم بیا څه ټایپ کوي هغه باقاعده هغه کم کس شي هغه د انټرنیټ په ترو باندې ټول کی لاګ شي هغه زی د دې باندې ما یو ویډیو وخت کې دا ان سایبر سکیورټي زما په خیال کې دغه پلی لیست کې به کی سټروک وته وي کی لاګر یو سافټویر دی هغه د قشنتي بس د خلک استعمالي بل کې هارډویر راځي دا هارډویر یې نه تاسو نه دا کی دی د سلف کمپیوټر کې دا یو اس بي دنه کې خو بل یو اس بي چې کمی کا هغه یو اس بي فلش ډرایو ک ماوسي ک کیبورډ هغه بیا د بل دنه کې ورکیلته دینه دا یو میل دی بل فیمیل دی نو ډایرکټ د فیمیل کې بل میل ورکی نه هغه ښکارو شي چې هغه اتوماتیکلی سچ په دې هارډویر کې کیږي او د پترو باندې دا ډیټا ترانسلیټ کیږي او ترانسپورت کیږي نو هغه خبره قاعده کیپچر کیږي او هغه کم کس شي هغه د پته لګي چې یاره د کس سنمنو مطلب کی سټروک ته هر یو کی چې تو ټایپ کې هغه خبره قاعده سیو کوي او هغه کریمینل چې نه هغه ته مطلب دا چې رسی وته و زمونږ سره راځي سالټینګ چې دی دا یو رینډم غونډه کې ورډز دا د پاسورډ نه بعد استعمالي یو ټیکنالوژي دا یو پروسیجرز دا استعمالي نه غي نه بعد اس کاری یو پاسورډ تاسو کې سره رینډم یو قسم رینډم ورډز استعمالي او واچي وسره دا غي هیش کی چې هغه هم جدای هر سوال جدا کینې کله چې بیا هم څوک پاسورډ هیک کوي یا هغه کینو هغه پاسورډ خلکو د پته ولګي چې په ډکشنری کې یا بروت فورس په تور باندې وشي خو بیا چې دا سالټینګ چې سره وکړي دا ایکسترا سټپ دی پاسورډ سره نو کله چې اوس موږ پاسورډ زما پاسورډ فور ایگزامپل چې 1 2 3 4 5 6 دا مور کوي دا ډیر آسان پاسورډ دی دا چې دا پاسورډ ورکړي 1 2 3 4 5 6 دغه 7 پورې زم پاسورډ ما انټر کو یا هر یو ټیکنالوژي دغه یوزر نیم مطلب هر یو اپلیکیشن مطلب سرچ اپلیکیشن دی دا پاسورډ ما ورکو نو دا سالټینګ چې دی په سر باخره کې رینډملی نمبر یې لکه اف دبليو ای ان کې سشي به سره 8 کی نو زما پاسورډ په اصل کې 7 پورې دی خو دا ایکسترا نوم او دا شنو سره دی بیا به مخه اډ کړي نه خي پاسورډ لګړو غوونه کې شي نان چې کم دی هغه نمبرې هغه سره نمبرې چې دی هغه اډ کړي نو هم د کریپټوګرافیک فنکشنز دی چې هغه سره اډ کړي خو دا چې دا لګړي انکریپشن او هغه په تر باندې کیږي دا ډېر ښه کار دی ځکه چې کدا نه کېدنه بیا به شی به خراب وو اوس ګوره کلیپینګ لیول چلته لړ یار کلیپینګ باسل کې زموږ صحیح تھریشولډ ته ویل کیږي پوه شوې اوس تاسو یو درې پیری پاسورډ غلط ورکو په آیفون باندې فور ایگزامپل ګوره نو هغه تاسو دلته وخی چې هغه ډیسیبل شو 15 منټ لپاره هغه ډیسیبل شو نو په اصل کې کلیپینګ چې دی هغه تھریشولډ دی او تھریشولډ دی چې درې پیری پاسورډ غلط شي ډیسیبل
پوښي آسان لږه ته چې یاره دا کلیپینګ ویل کېږي په اصل کې څه ده کلیپینګ دی ته ویل کېږي نو د پاسورډ فرش هولډ چې کوم دی هغه ته یو حد پورې کېږي د هغې نه بعد مطلب دا دی چې هغه نه کېږي اوس په دې کې بیا جدا جدا راځي یاره چې یو څلور پیرې سړی پاسورډ ایډ کړي او هغه بیا ډایرکټ لاړ شي فیکټري ریسیټ ته بلا 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 هغې سیټینګ به تو بیا ځانه کې د هغې بیا سیویریټي لیول دی یاره چې ستاسو د ډیټا څومره سیکیور څومره سیویریټي لیول د هغې دی چې هغه نور منګ په هغې باندې اپلای کو اوس ګوره لیکلي دي password management recommendation چې کوم دی we cover some of the password requirement here are official recommendation by the US Department of Defense and Microsoft دا د defense او US Defense Department of Defense او DOD دی ته ویل کېږي او Microsoft والا چې دي هغه ریکمنډ کوي دی وایي چې یاره پاسورډ هسټري چې دا set to remember 24 passwords ما خو 10 ویلو خو 24 پاسورډ نه مخکې د جګه لکه دا نور پاسورډ نه ورکوي د 24 پورې جدا جدا پاسورډ به هر یو یوزر چې دی هغه ورکوي کله چې پاسورډ ریسیټ کیږي نو هغې نه بعد دا به ډېر شي میکزیمم پاسورډ 8 چې دی هغه 90 ډیز پکاري میکسیمم پاسورډ 8 چې دی هغه 2 ډیز پکار دی minimum 2 days پکار دی to prevent user from cycling through 24 passwords یو پاسورډ تا نن وکړو چې 2 ورځې بیا پاسورډ نشي چینج کولی نو چې دا د 24 د تھریش هولډ چې کوم دی دا سایکل چې دې ته ونه رسي نو دا خلکو له بیا ډیز ورکوي نو هر 2 ورځې بعد چې سړی پاسورډ لغه کوي د خدای مسلمان 24 نه دا خو 50 نه سیوا یو 2 میاشتې بعد مسلسل لګي پاسورډ به چینج کړي ګران کاری minimum password چې دی لینث چې دی هغه 8 کیریکټر خامخا پکار دی چې 8 character with them characters passwords must meet complexity requirement true مطلب دا دی چې complexity دې ته ویل کېږي camel style اوخ style چې یو capital letter lower case upper case او نمبر او hashes دا ټول د ورول نه هغه complexity راشي store password using reversible encryption pals مطلب دا چې دا یو د پاسورډ د ریورسیبل انکرپشن چې دی هغه نه پکار دا اوس په اصل کې موستلی هر خیر ټیکنالوژي وایز دی ضرورت نشته خو ستاسو نالج چې دی د دې پکار دا تاسو کلام پاسورډ سیټ اپ کوئ هغه ټول کې دا ټیکنالوژي تاسو راشي دا آپشنز چې کوم نو دا زموږ سره و something you know type 1 دا authentication چې دی دا په نالج بیس په ترو باندې کیږي چې تاسو نالج مطلب تاسو ته پته یو شي هغه په ترو باندې authentication کیږي اوس دویم چې دی ان شاء الله موږ شروع کوو something you have type 2 تو زه امید کوم چې تاسو انجوایمنټ وکړو اکثر بور کېږي خیر خو دا میوزیک مو هم ایډ کړی دی په دې ځم چې د ګوټې تاسو مزه درکوي ویډیو به ټول په یوټیوب اویلیبل او که نه نو ویب سایټ باندې به ډیفینټلی ویډیوز تاسو ته اویلیبل الله پامان